دغه غونډه چې د کندوز ولایت مقام د غونډو په تالار کې جوړه شوې، پکې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اوریدو وزارت څخه راغلی پلاوی د کندوز والی ملا نصر احمد نصرت، د دې ولایت او ولسوالیو د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو پکې برخه اخیستې ده. ناسته د قرآن اعظم الشان په مبارکو آیاتونو پایلې پرې پسې له مرکز څخه راغلي پلاوي کندوز ولایت ته د خپل راتګ موخه د دغه ولایت د ولس او مسؤلینو ترمنځ د لا ینحل شکایتونو د حل په موخه وباله. وی ویل که چېرته د ولس او یوې ادارې ترمنځ په مستند ډول د شکایت اړوند اسناد موجود نو د شریعت مطابق به د ادارې کارکوونکي سره چلند کیږي. چې دا د سمې شکایاتو ادارې ته چې کوم ولسي سړی شکایت وکړي او بیا د دغه ادارې د خوا څخه یا دغه هیئت د خوا څخه تاسې ته ټلیفون وسي یا جلپانه درسي، نو تاسې په ډېر اخلاص باندې هغه ځای ته راسئ، په هغه ځای کې خپل جواب ووایاست. که جواب در سره و، شرعي جواب، اصولي جواب، که هغه نه و در سره، بیا به دغه ادارې د وصولو له مخې ستاسې سره چلند کول کېږي. دغه راز په دې غونډه کې د کندوز والی ملا نصر احمد نصرت خبرې وکړې. کندوز ته له مرکز څخه راغلي پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ د کندوز له ټولو اماراتي ادارو مسؤلینو څخه یې غوښتنه وکړه چې د مرکز له پلاوي سره په یاده برخه کې په هر اړخیزه توګه همکاري وکړي. د کندوز والی له ټولو مسؤلینو په خاص ډول ولسوالانو ته یې سپارښتنه وکړه چې له ولس سره دې له نیک چلند څخه ګټه واخلئ. د یادونې وړ ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اوریدو وزارت پلاوي کندوز په ګډون 14 ولایت دی چې د لا ینحل شکایتونو اوریدو لپاره ولایتي سفرونه یې کړي.